افغانستان ته په ماتې ورکولو ایرلنډ د ټیسټ فارمټ په تاریخ کې لومړنۍ بریا ثبت کړه. د افغانستان او ایرلنډ ترمنځ یوازینۍ ټیسټ لوبه د سیالۍ لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. په ټوله کې د افغانستان لپاره د دې لوبې تر ټولو نسبتاً ښه ورځ دویمه ورځ وه چې په 263 منډو یې د ایرلنډ ټوله لوبډله راټوله کړه. د لوبې په دویمه ورځ د افغان لوبډلې پیل په دې ښه نه و چې د سور توپ فارمټ نه د تمې خلاف یې 2 لوبغاړي زر له لاسه ورکړل، خو په همدې حال کې لوبډل مشر شهیدي له نورعلي ځدراڼ سره تر یو وخته پر 20 ځای ودرېد او له ځدراڼ او له دې وروسته یې له ګربز سره د منډو ښه ملګرتیا وکړه. خو نن په درېیمه ورځ لوبډل مشر شهیدي او ګربز ته سترګې وې چې وبه کولی شي افغانستان ته ښه پیل ورکړي، مګر شهیدي د ورځې په سر کې وسوځېد او له دې وروسته ناصر جمال چې په تیرو لوبو کې ښه نه دی ځلېدلی تمه کېده چې له ګربز سره به منډو ته چټکتیا ورکړي، خو وی نه شول کولی تر ډیره پر 20 ځای پاتې شي او په 2 منډو آوټ شو چې په دې سره ډیر مسؤلیت او فشار ګربز ته ور وګرځېد. له جمال وروسته کریم جنت هم د ګربز ملا ونه شوه تړلی او له ګربز مخکې یې کډې بار کړې چې په دې سره نوموړی آوټ شو. د معمول په څیر د لوبې لوری بدل کړي، ورو او محتاط ولوبېږي چې په همدې حال کې وکټ هم له لاسه ورکړه. افغان لوبډلې د ایرلنډ په دویمه پاڼۍ کې د توپ وهنې ښه پیل درلود او نوید ځدراڼ په همغه سر کې 2 لوبغاړي وسوځول، خو دې هم د ایرلنډ د لوبغاړو اراده کمزورې نه کړه او د 111 منډو هدف یې د 4 لوبغاړو په زیان ترلاسه کړ. افغانستان ایرلنډ ته د دې لوبې په بایللو سره تاریخ ور بدل کړ او ایرلنډ د سور توپ په فارمټ کې لومړنۍ بریا ثبت کړه. دا په داسې حال کې ده چې دا سږ کال په ټیسټ فارمټ کې د افغانستان پرله پسې دویمه ماتې ده. تر دې وړاندې سریلانکا ته هم یوازینۍ ټیسټ لوبه ورکړې وه. په ورته مهال د افغانستان پرله پسې ماتو مینوال خواشیني کړي او د لوبغاړو پر غوراوي غوغاوې راپورته کړي. دوی د لوبډلې پر انتخاب نیوکه لري او ټینګار کوي چې لوبغاړي د واسطو او شناخت پر بنسټ غوره کیږي، خو افغان کرکټ بورډ تر اوسه د مینوالو اندېښنو ته غبرګون نه دی ښودلی.